د نن اګست 18 نړۍ دا وخت را سره ګوري د روانې اګست میاشتې 12 د ځوانانو نړیواله ورځ وه. ملګرو ملتونو سږکال د نړۍ اوسنۍ ډیجیټلي بڼه کې د ځوانانو ونډې ته ځانګړې کړې وه. دغه اداره وایي نړۍ او د انسانانو د ژوند ډېره برخه اوس تر پخوا ډېره پر آنلاین مخ ته ځي او همدا موږ ته دا فرصتونه برابروي چې د ژوند په هر ډګر کې شته تشې ورسره ډکې کړو. په افغانستان کې هم ډېر شمېر ځوانانو په ډېرېدونکي ډول انټرنیټ ته مخه کړې ده. له سود سودا نیولې له خپلوانو سره تر تماس او سوداګرۍ او کاروبار پورې هر څه پرې کوي. خو وایي د انټرنیټ له لارې د عاید ترلاسه کول لا هم ډېرو افغان ځوانانو ته ستونزمن کار دی. دلیل یې دا دی چې د هېواد بانکي سیستم لکه د نورې نړۍ په رسمي ډول نه پېژندل کېږي. سید عبدالله نظامي له ځینو سره غږېدلی دی. د نړۍ اوسمهالې بڼه ښایي لږ خلک د ګوښیتوب احساس وکړي. د اوږدو لارو لنډولو کې تر ټولو لویه ونډه د ځوانانو ده. په 2000 زیږدیز کال کې افغانستان ته د انټرنیټ په رسېدو دا هیله په لاس ورغله چې افغان ځوانان دې هم ځانونه د نړۍ د پرمختګونو له کتاره شاته ونه ګڼي.